د کہانی شروعات یو يرونکي منظر نه کیږي چرته کې چې ولې باندې مور خپل وړي لور ته په زور باندې ډانس طریقه خای هغه دغه ماشوم لاسونه په ډیره مضبوطیا سره ونیسو بیا ورلا په ملا باندې خپې دی خودونه پس پرس طریقې سره ورلا زور ورکی د سره وی چې داغه لا ماده شي هغه د ډیر د لاس چغه شروع کی خو د مور په مخ باندې هیڅ قسمه سره هم نه ښکارې دا ولې چې په دنیا کې داغه د پاره د ډانس نصیبه یو سیز هم نو لس کاله پس یو ځوان پرې سوچ باندې په دې حوالې کې ور داخل شي چې په دې کې بدن نصیبي چې پر داخلي دوه سره غته نه پته ولګيږي چې دا د حد نصیبه زړه او خوشي بنگله ده پاکي هر طرف ته تصویرانو بودان پکې هم خو دري شي وو نو صاحب هغه د پاغه ځکه یو ګډه په نظر راشي کوم چې په دې وخت کې په کپړه باندې پټکلې شي به هر یک چې تر څنګه کپړه لرکی نو په دې سره غال د ډېر یې د لاسه په شاشي ولې چې اسه ام ګډه نه بلکې بالکل یو استجنیبه د کوم د مخ نه هم دا پته لګیدل چې دا ځوان ده هلته کې موجود دی وجنه د کوم نوم چې لوسیو هغه پاغه ماشين کې وچابي ور داخله کی د سره وی چې هغه ګډه لکه د ریپورت غونته کې ګډا شروع کی هڅه کله هغه ډان د ختمولو والی نو په دې وخت کې هغه د خبرې په اړه کې پته لګیږي چې ما په خوا کې خصوص موجود دي او چې هغه د سترګې په ذریعہ سره لیدل نشو کولای د وجه هغه د بوی په ذریعہ سره دا پته لګي چې ما په خوا کې خصوص موجود دي چې کله د لوسی پته لګي نو په ټوپ سره هغه لا په مری باندې د زور کې د سره وی چې داغه صاحب باندې دوشي لوسی په ډېر بهادر سره داغه نه خلاص کې او پرته باندې ځان نه اخوا کی او دینه پس مونږ ته دغه ځای خار په نظر راشي چرته کې چې په دیوالونو باندې د ماشومانو درو کېدو خبرونه چاپ شوی په دې خار کې په هم دغه لوسی نو مجنه هم اوسېدله د ودا جنیوا د کومې چې د دوه سترګو رنگونه مختلفو نن د دې لپاره ډېر اهم ورځ ده ولې چې نن د دې د ټریننګ اولنۍ ورځ وه هغه په دې وخت کې د نرس د جوړېدو تعلیم حاصلو په دې وخت کې یریدلې هم وه او د خپل ټرینرې د مسز ویلسن انتظار هم کو لغون د وخت پس مسز ویلسن هغه ته راشي او لوسی ځان سره د خپل اولنی مریض کور ته بوزي په لار کې د لوسی نه دغه د سترګو د مختلفو رنگونو په اړه کې د پوښتنه کې چې په دې سره لوسی ورته وایي زه پیدایشي داسې ما پر سره مسز ویلسن په ډېر عجیب انداز کې هغه د خبرو کې چې هم د سترګو رنگونه بدل وي نو ما دا سوریدلې دي چې هغه چا سره خپل روح هم بدلول شي لوسی ته دغه د خبره فزول ښکاري شو په خندا شي ورپسې چې کله خپل اولنی مریض لور شي نو دغه نه پس بیا خپل اخیری مریض د کوم نوم چې جسر دغه کور ته لاړ شي جسل با په یوې ډېرې زړې یو غټ حویلۍ کې اوسېدله کومه چې بالکل په ځنګل کې موجوده وه دا حویلۍ تر دې حده پورې زړه وه چې بار نه به ورته هم چا کتل نو داسې به ورته لګېدل چې په دې کې بدن نه پیریان وي مسز ویلسن لوسی دا حکم ورکړي وي ته په ګاډي کې کښېنه او زه دننه راځمه ولې چې جیسل سره عامو انسانانو غوندې کې ښځه نه وه ډېر وخت تېرېدو باوجود کله چې مسز ویلسن واپس رانه شي دا په دې سوچ باندې په حویلۍ کې د ورداخلېدلو فیصله وکړي چې اخر حاکم خوا لاړه ته نه چې دا کله ورشي نو ګوري چې دغه ځای ټول په ټوله کړکیانې په کپړو باندې پټې کړلې شوي دي دا حویلۍ په دیوالونو باندې عجیب تصویران موجود دي سره د ځناورانو سرونه هم لوسی په مسز ویلسن پسې په ګرځېدو کې یوې کمرې ته ورسي چېرته کې چې هغه دا ګوري چې مسز ویلسن لګیا ده او جیسن لا وینه بدلې جیسن یو بوډۍ ښځه وه کومه چې د کلونو راسي بېهوشه پرته وه مسز ویلسن لوسی ته دا خبر وکړي یو وخت داسې هم و چې جیسن با دې علاقې د ټول نه مشهوره ډانسره وه او دې سرې وړو ته به هم ډانسونه ښودل په دې وخت کې لوسی د کړکۍ نه پرده لرې کړي هغه کمرې ته رڼا را شروع شي چې په دې سره د لوسی نظر د جیسن په غاړه کې یو جیبه غونته کې چاپي په نظر راشي په تپوس سره مسز ویلسن ورته دا خبر وکړي د جیسن یوه لور هم وه کومې چې خبرې نه شوې کولی او چې کله هغه وفات شوه نو په دې سره د جیسن هم دا حالت شو د دې ځای د خلکو دا وینا ده چې د خپل مرګ نه مخکې په دې حویلۍ کې یو خزانه هم پټه کړې ده او کیدای شي دا هم دغه خزانې چابي ده ما په هغې خزانې پسې ډېر کوششونه وکړل خو لا تر اوسه پورې مې پیدا نه کړه د کار د ختمولو نه پس مسز ویلسن لوسی کور ته ورسوي خو دې سرې په لار کې هغه یو بله جینۍ هم اغوا کړي د دې منظر نه موږ ته را پته ولګېږي چې په دې ښار کې چې لا کومې هم جینکۍ غیبېږي نو دې له شاته نه پاسل کې د مسز ویلسن لاس دی هغې به دغه ماشومان خپل کور ته بوتل او بیا به یې د وجهو نه پس وینه به یې ترېنه ویستله بل خوا لوسی خپل منګی تر ویلیم سره میلو شي دواړه یو شرابخانې ته لاړ شي چېرته کې چې به د ویلیم ورور بین هم کار کو هلته کې لوسی خپل منګیتر ته د جیسل د حویلۍ د خزانې په باره کې خبر وکړي چې په دې سره د ویلیم په زړه کې لالچ را پیدا شي لوسی دا خبر وکړي وي راځه چې شپې هغې حویلۍ ته لاړ شو هغه خزانه را پټه کړو چې په دې سره لوسی ورته انکار وکړي خو دې نه پس چې ورته د خپلو حالاتو خرابو او د بوډاګانو مور پلار په باره کې خبر وکړي نو په دې سره اخر هغه رضا شي پر هغه شپه باندې لوسی ویلیم او بین په خپل ګاډي کې کښېني او د جیسل د حویلۍ په اړخ باندې لاړ شي په لاره کې لوسی ته په ځمکه باندې یو جیبه غونته کې شته رڼا په نظر راشي څنګه هغه رڼا په لاس کې راواخلي نو په دې سره هغه د مخې سرې غیبه شي خو دغه درې پاڼه دا خبره نظر انداز کړي او په حویلۍ کې ور داخل شي بي هغه حویلۍ ته د کړکۍ په ذریعې سره ور داخل شي ولې چې مین ګیټ بند و د دې نه پس ویلیم ته د بیسمنټ دروازه هم میلو شي چې هلته کې دوی دا ګوري چې دلته کې خو پارې دروازې باندې تالې لګېدلې دي هغوی په خاموشۍ سره بره لاړ شي چې بره په ورتلو سره دوی ته پکې یوه کمره میلو شي چې لوسی ورته دا خبر وکړي دا په اصل کې د جیسر د مړې لور کمره ده د کوم نوم چې اینا و او هغه کلونو وړاندې مړه شوې ده په دې کې دوی په تلو کې د یوې بندې کمرې خواله ورسي لوسی ته رایاد شي چې کیدای شي دا په هغه چای باندې ګلابي کې کومه چې د جیسل په غاړه کې ده اوس دغه درې باڼه د جیسل کمرې ته لاړ شي چې هلته کې دوی ګوري
چې جیسل خپل سر کې ودرو د اکسیجن ماسک ورته لګېدلی دی. لوسی په مزه مزه باندې د هغې د غاړې نه هغه چابي روباسي او په واپسې سره اوس د هغې پر د کوله بخلو کوشش شروع کړي، خو دې باوجود هغه پر کوله ونه شي. اوس اخر بین په ډېره زوره باندې هغه پر مات کړي چې دننه بیته پکې هم هغه ګوډۍ په نظر راشي کومه چې موږ د کهانۍ په آغاز کې لیدلې وه. په سره دوی پوه شي چې په اصل کې هغه خزانه څه بل څه نه بلکې همدا ګوډۍ ده. که چې پکې لوسی چابي ور واچوي ناڅاپه د کمرې بجدان په خپله باندې بلې شي او هغه مړه جینۍ په ډانس کولو باندې شروع واچوي او دې سره پای کمره کې یوه خوفناکه موسیقي هم را شروع شي. اوس چې څنګه هغه خوفناکه ګوډۍ خپل ډانس ختموي هم په دغه طریقې سره هغه موسیقي هم په مزه مزه باندې په خاموشۍ کې بدلیږي. په سره ویلیم لوسی او بین سخت ویریږي او یو بل ته په کتو شي او دې سره د بار نه د چا د خپو د کشار اوازونه هم دوی له را شروع شي. د کوم نه چې دوی ته داسې ولګېږي چې څوک دلته کې راغلل. دوی چې کله هغې کړکۍ خواله ورشي په کیم باندې چې دوی راننوتلي نو هغه ورته دا ځل په سیخانو باندې بنده میلو شي چې په دې سره دوی په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي چې اوس په څه کوو. په دې وخت کې دې ته رایاد شي چې سهار په وخت کې زه چې کله د مسز ویلسن سره راغلی وم نو ما یې په کړکۍ کولو کړې وه. زموږ د بتو هغه واحد لاره ده. هغه درې واڼه چې کله بر وخیجي نو هغلته کې د دې هم یو خوفناک منظر د دوی په انتظار و. هغلته کې جیسل د خپل کټه پاسېدلې وه او دې سره په کټ کې وینه هم پرېښودلې وه. په دې سره په دوی باندې ویښتو ودرېږي چې له اخر موږ سره روان څه دي. ویلیم چې کله دا کړکۍ خواله ورشي دې دپاره چې موږ د دې ځای نه وځو نو دا ځل په کړکۍ باندې ورته هم تاله میلو شي. هغه د ډېرې غوسې د لاسه دغه تالې په ماتولو باندې شروع واچو. بل خوا بین په دغې کمره کې لګېدلې د یوې غټې شیشې په تماشې وې چې ناڅاپه په هغه شیشه کې ده ته په خپله شا باندې څوک په نظر راشي. ویلیم چې څنګه بین له آواز ورکړي نو هغه ته هېڅ قسمه څه جواب میلو نه شي او لږ غوندې وخت پس درې عجیبه غوندې کې جینکې په ډانس کې هغلته کې راشي او په ګپ شپ کې د بین نه چاکو هغه غاړه وباسي. بین اوس په خاموشۍ سره په ځمکه باندې راغورځېږي. هغه جینکې په یوې عجیبه غوندې کې خندا کې د هغه ځای نه لاړه شي. په داسې طریقې سره که چېرې دا قتل د هغوی دپاره هسې لوبه وه. په دې کې ویلیم او لوسی په ټوله حویلۍ کې ګرځېږي دې دپاره چې دا بین پکې مې لاړه. د تالاشۍ په وخت کې هغوی ته څه زاړه لیکل میلو شي. د کوم نه دوی دا پته ولګېږي چې جیسل د لور نوم آینا و. لوسی چې کله په یوې بلې کمرې کې ور داخله شي نو هغلته کې هغې ته یو غټ ټیبل په نظر راشي په کوم باندې چې بې شمېره ګوډۍ پرتې وي. هغه چې کله پای کمره کې دننه قدم ورکېږدي نو په دې سره هغه ټول په ټوله ګوډیان د دې اړخ ته سر راته وکړي چې دې منظر په لیدو سره لوسی په وجود باندې لچ راشي. ناڅاپه په هغه ځای کې جیسل هم نموداره شي او بیا هغه په پوره اصرار طاقت سره لوسی خپلې مخې ته کېنوي او لاسونه ته په خپل لاسونه کې ونیسي چې په دې سره هغه لوسی له ځان سره خپل زوړ وخت ته بوځي. لوسی ګوري چې ځوانه جیسل خپلو شاګردانو جینکو ته د ډانس طریقه ورښایي. په هغې کې یوه جینۍ داسې هم وه کومله چې سره هم د ډانس کولو طریقه نه ورتلله چې په دې سره جیسل غوسه شي او هغه د بې زده کولو نه پس بارې وباسي. یو د وخت پس آینه هغه جینۍ ځان سره خپلې کمرې ته بوځي او بیا ناڅاپه دغه جینۍ د چغې اواز راشي. جیسل چې کله هغلته کې ورشي نو ګوري چې آینه هغه جینۍ وژلې ده او وینه ترې نه نسکي. جیسل په دې سره په غوسه کې آینه ته په خبرو شي په دې خبره باندې موږ صرف او صرف د پردو خلکو وینې څکو د خپلو نه. په دې وخت کې موږ ته د حقیقت په باره کې پته ولګېږي چې جیسل او آینه دواړه انسانان نه بلکې سړي خواره دي. په دې سره آینه تر دې حده پورې خفه شي چې هغه بهر لاړه شي او د نور رڼا ته ځان مخامخ کړي چې په دې سره په دې باندې د نور د رڼا د پرېوتو د وجې د دې سرمن په سوځېدو شي. ولې چې هغې په دې وخت کې خپل ځان له سزا ورکول غوښتل خو جیسل یې زر خپل کور ته رادننه کړي او هغلته کې پر لاس سزاګانې ورکول شروع کړي. لوسی پوه شي چې په خپل وخت کې به جیسل په خپلې لور باندې حق کافي ظلمونه کول. ناڅاپه دوی واپس اوس خپل وخت ته راشي چې هغلته کې اوس دا ګوري چې جیسل خو دې ځای نه غیبه شوې ده. بل خوا ویلیم بار ته رابطو دپاره دې ورته ماتولو په کوشش کې لګیا چې په دې وخت کې په وینه کې لت پت بین د هغه د وړاندې راشي. ویلیم په دې سره پوه شي چې بین ژوندی دی خو چې کله هغه دغه خواله ورشي نو بین په ناڅاپه حمله وکړي چې په دې سره دغه دواړو وروڼو تر منځ نه یوه زبردست جګړه را شروع شي. د خپل ځان د بچ کولو دپاره ویلیم په خپله خوا کې موجوده کینچي راواخلي او بین یې په مرۍ کې ورخښه کړي چې په دې سره بین هم په موقع باندې مړ شي. خو په دې وخت کې جیسل چې کله هغلته کې راورسېږي نو د مایې سرې په ویلیم باندې حمله وکړي او د هغه نه وینو په څکلو باندې شروع واچوي چې په دې سره ویلیم هم هغلته کې په موقع باندې مړ شي. په دې کې لوسی په منډو کې یوې خفیه کمرې ته ورسي چېرته کې چې اینا هم موجوده وه. پوزې نه مسلسل وینه بهېدله د کوم نه چې دا پته ولګېږي چې دا له اوس هم ژوندی ده. اینا لوسی ته اوس خپل پوره حقیقت ویل شروع کړي. هغه ورته ووایي جیسل زما یوه داسې مور ده کومه چې همیشه په ما باندې زبردستي کړې ده. نو اوس هغې د ډانس د کولو په وخت کې په ما باندې تر دې حده پورې زور راوړه د سره وجې چې ماله ملا ماته کړله او بیا یې جادو په مرستې سره زما نه داسې ګوډۍ جوړه کړه چې زه یې د خپل ځان د همیشه دپاره غلامه جوړه کړم دې دپاره چې ما دا لور ما سره د همیشه دپاره وي. له غوندې وخت پس جیسل چې کله د لوسي په ګیرولو کې کامیابه شي نو هغه په دې باندې یوه عجیبه تجربه شروع کړي. هغه یو خوفناک رسم را شروع کړي چې رسم په وخت کې هغه د اینا او د لوسي د دواړو په جسمونو باندې زخم جوړ کړي او بیا پکې یو عجیبه غونډه کې ګونګټه ورولي دې دپاره چې دغه دواړو دا روحونه په خپل منځ کې بدل کړلی شمه. له غوندې وخت پس د دغه دواړو داخلونه هغه ګونګټه روزي او په بدلو بدنونو کې ورداخل شي چې په دې سره دغه دواړو روحونه هم په خپل منځ کې بدل شي. کله چې دا رسم ختم شي او لوسي په یشه کې ځان ته وګوري د هغې اوس دواړه سترګې په مکمله توګه باندې یو شان وي. په دې وخت کې موږ ته د حقیقت په باره کې پته ولګېږي چې اوس د لوسي روح په اینا کې ورداخل شوی دی او د اینا هغه په لوسي کې. جیسل په دې سره سخته خوشحاله شي ولې
ولی چې هغه د همیشه نه دا غوښتل چې زه د خپل لور واپس را ژوندې کړم او زما سره د نوکل په شان ډانس وکړلی شي. خو اینا اوس د خپل مور خپل ځان آزادول غوښتل، ډانس کول د سره هم نه کول غوښتل. هغه کله خپل لور ته دا ځل د ډانس کول د پاره وای نو هغه ورته انکار وکړي چې په دې سره هغه مسز ویلسن له حکم ورکړي په دې باندې په زور باندې ډانس وکړه. په دې وخت هغه دوی ته خپل باندې خپل حقیقت وای. ما به هم پاغي کلب کې د ډانس چلز د کو چرته کې چې با جیسل وړو تر ډانس طریقې ورخودل. هغه ته کې زه خپل استاد نه تر دې حد پورې متاثر شوم چې ما خپل ټول جون هم دې سره تیر کو، زه هم دې راغټه کړې ما ډاکټري هم دې د پاره وکړه، دې د پاره چې زه خپل استاد د پاره مشومان راولم او دای خوري هم دا وجه چې دا تر اوسه پورې ژوند دی. دا بل سره اینا کنچرو چې د کو پاغي باندې ودا حملو کې د سره وی چې هغه هم په موقع باندې مړ. ادنه پس اینا د لوسی د سترګو ټکونه کولو او بیا هغه په خوش کې درابستو د پاره خپل بینه په هم وسکی. اوس دغه دوان ته لا پته لګیږي چې دا پونګ باندې هغه ظالم سکړی دی پته کې اوس هم نشي کېدلی. دوی ته دغه زینه په تخدیر باندې شروع واجی خو په دې وخت کې جیسل واپس را جندې شي. اینا په دې سره تر دې د پوره په غوسه کې راشي چې خپل مور د بل نه روغورځي. خو جیسل لا اوس هم جندې با اوس اخر لوسی او اینا را یوځي شو په شریکه باندې هغه له خله وشلي چې دا ځل هغه د همیشه د پاره ختم شي. د دې خبرینه دغه دوان چې څنګه درابطو وادي دوی د هغه شنه نه بیا په نظر راشي چې په دې سره لوسی هغه په خپل لاس کراوالي ورته په خندا شي. په دغه شپه باندې دغه دوان جنکه هم یوځي او د شو په سبا باندې دغه دوان د سمندر غاړه لاړ شو هغه ته د یو غر د پاس ودري کی. هغه کې د نور نه چې څنګه په لوسی باندې پروزي نو په دې سره دغه وجود په هوا شو په مزه باندې دغه وجود په سزیدو شي او بیا په یک سات کې دغه ځای نه غیب شي. نه دا ټول منظر په خاموشي سره کته او دغه په مخ باندې سکون والا خندا وا ولې چې دغه اوس په دې ژوند کې هیڅ قسمه څه مقصد نه پاتې او په اخر کې په خپل باندې هم د خپل ژوندۍ خاتمه وکي. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.